جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. د پاکستان د دفاع ناجوړه وزیر یو ځل بیا دا ادعا کړې ده چې ګواکې دوی به تر روژه د مخه پر افغانستان باندې برید وکړي. قطعا امکان نه لري، په څو دلیله امکان نه لري. یو دا چې پاکستان په کور دننه په جګړه کې ښکېل دی، یعنی پاکستان د کورنۍ جګړې ښکار دی. دوم دا چې پاکستان ته سیاسي بې ثباتۍ ښکار دی. دریم دا چې پاکستان په نړیواله کچه خپل اهمیت او خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. څلورم دا چې جګړه په اقتصاد کېږي او پاکستان د جګړې اقتصاد نه لري، ان تر دې چې د بلوچستان د جګړې د کنټرول اقتصاد نه لري. نو اوس سوال دا دی ولې پاکستانی چارواکي بیا بیا د افغانستان نوم اخلي؟ ولې دوی بیا بیا دا کوشش کوي چې افغانستان په دا نامه باندې یا وننګوي او یا یې وویروي؟ دوه عمده علتونه دي. یو تر ټولو مهم علت دا دی چې پاکستانی چارواکو اوس د افغانانو اصلي څیره ولیدله او له دې څیرې څخه هغه د پخوا زمانې ویره ورپه زړه کېږي چې د شپې بیده وي سهار راپورته سي په خوب یې افغانان لیدلی وي، چې د شپې بیده وي سهار راپورته سي په خوب یې طالبان لیدلی وي. او د ځینو سره خو دا ویره ده چې داسې نه وي چې راننوځي دا خلک، ځکه په پیاده جګړه کې د مځکې په جګړه کې طالب له موره یو دی او هغوی دا جګړه ګټلې ده، بیا یې ګټلې ده، د نړۍ ځواکمنو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. دا د دوی په یاد دي، دا د دوی زده دي. نو یوه ویره دوی ته دا ور پیدا شوې ده، بله ویره دوی ته له طالبیزمه څخه ور پیدا شوې ده. طالبیزم څه دی؟ طالبیزم یو فکر دی چې دا د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې موجود دی. طالبان خو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته په افغانستان کې دي، اما د طالبانو فکر د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته موجود دی چې ټي ټي پی هم په مخه وړي. دا فکر دی، البته نورې مذهبي ډلې هم په مخه وړي. نو د دې څخه دوی ته یوه بله ویره ور پیدا شوې ده. ځکه بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی په خپلو خبرو کې صادقان نه دي، دوی په خپلو ژمنو کې صادقان نه دي. حتی دوی په خپل منځ کې تر دې اندازې پورې د اختلاف ښکار دي چې د دفاع وزیر یې وایي برید کوو او د بهرنیو چارو وزیر راوځي چې نه 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 دی غلط شوی دی. نو داسې ښکاري چې د دوی د دفاع وزیر ناروغه دی، په کار دا د علاج وکړي او د جګړې اور ته د لمن نه وي. یو څو نور هم داسې ناست دي چې هغوی د جګړې اور ته لمن وي، هغوی دا جګړه لیدلې نه ده، یا هغوی تر اوسه پورې کیدای شي د افغانانو تاریخ نه وي مطالعه کړی، کیدای شي د افغانانو د جګړې تاریخ یې نه وي مطالعه کړی. نو که کله دوی د جګړې تاریخ مطالعه کړي بیا به دوی تر ډېره بریده پورې پوه شي چې له افغان سره جګړه په ډېر لوی قیمت باندې تمامیږي. نو دا یوه لنډه ویډیو وله، که مې غږ خراب وي بخښنه غواړم، تر یو کوچني ناروغۍ راوتلی یم چې تنډېدلی وم، هم بنیادي وجه یې دا وه. نو خدای مو شاد آباد او بریالي لره. دا ویډیو شریکه کړئ چې پاکستانیان خبر سي، چې دوی په دې باندې پوه سي چې د افغانانو سره جګړه د دوی تاوان ده. افغانان اوس په کور دننه جګړه نه کوي، افغانانو ته خپل بهرنی دشمن ور معلوم دی او دغه بهرني دشمن دپاره د افغانستان اوسني حکومت کافي ډېر انتظامات نیولي دي. زه دا خبره دلته ځکه کوم کیدای شي ډېر خلک به خو هم راسباده کړي، خو زه جزئیاتو ته نه ځم، اما کوم انتظامات چې د طالبانو حکومت نیولي دي هغه ته د سیمې ډېر هیوادونه د ټینګې نه دي. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. ژوند میرویس افغان مو تر بلې لنډې ویډیو پر لویه لاس سپاري.